تړاو د وضاحت ورکولو لپاره روسیې ته د افغان حکومت د مشرانو وربلل. د ولسي جرګې لخوا د انتخاباتي کمیسیونونو د دندو تشکیل او صلاحیتونو قانون په تړاو د ولسمشر د تقنیني فرمان ردېدل. او روسیه وايي له اروپا سره د اړیکو بیا رغولو ته چمتو ده. درنو لیدونکو سلام. د کابل نیوز د دې ساعت کورنیو او بهرنیو خبرونو ته ښه راغلاست. نن دوشنبه د 1494 کال د لندۍ میاشتې 13مه نیټه ده چې د روان میلادي کال د ډسمبر له 21مې نیټې سره سمون لري. اوس هم پوره خبرونه. روسیې د ملي یووالي حکومت مشرانو ته بلنه ورکړې چې له داعش څخه د یو شمېر افغان چارواکو د ملاتړ په تړاو د وضاحت ورکولو په موخه مسکو ته ورشي. عبدالله وایي د شانګهای غونډې په څنډه کې د روسیې صدر اعظم د ځینو افغان چارواکو د دې څرګندونو په تړاو سخته اندېښنه ښودله چې په ملي امنیت شورا او دفاع وزارتونو کې ځینې کسان د داعش په وده کې مرسته کوي. عبدالله د افغان دولت د ځینو چارواکو دغه راز څرګندونې چې ظاهرا اشاره د ظاهر قدیر وروستیو څرګندونو ته ده د اصولو خلاف بولي. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله تیرونی په دې تمه د شانګهای د اقتصادي همکاریو سازمان د صدر اعظمانو په ناسته کې د ګډون په موخه چین ته ولاړ چې غړي هیوادونه په دغه سازمان کې د افغانستان د دایمي غړیتوب اخیستلو ته هڅوي. خو د دغه سازمان مهمو غړو چین او روسیې د افغانستان د اوسني امنیتي وضعیت او منځنۍ اسیا هیوادونو ته د امنیو د خپرېدو په تړاو عبدالله ته سخت شکایت کړی دی. د روسیې صدر اعظم دمیتری میدویدیف له ډاکټر عبدالله غوښتي چې د افغان دولت د ځینو چارواکو د هغو څرګندونو په تړاو د وضاحت لپاره مسکو ته ورشي چې ویلي دي د افغانستان د ملي امنیت په شورا او ملي دفاع وزارت کې ځینې چارواکي منځنۍ اسیا ته د داعش جنګیالیو په ورتګ کې مرسته کوي. آقای مدویدوف صدر اعظم فدراسیون روسیه صحبت داشتیم که اونا دوباره دعوت کردن از ما برای منظور سفر به او کشور و در این زمان چون این همزمان بود با قسمت اخباری که به نشر رسیده بود که در دولت افغانستان در حکومت وحدت ملی کسان عملا فعال هستند و نامهایی هم گرفته شده بود. البته تبصرات در سطح اخبار صورت گرفته بود که در تربیه داعش و در پروژه داعش پروری و گسترش نفوذ داعش سهم دارند. عبدالله وایي چې په نږدې راتلونکي کې به روسیې ته د سفر پر مهال هڅه وکړي څو مسکو ته ډاډ ورکړي چې له افغانستان څخه روسیې ته هیڅ مستقیم ګواښ متوجه نه دی. عبدالله د ځینو افغان دولتي چارواکو څرګندونو ته په اشاره چې هدف یې ظاهرا د ولسي جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر دی وایي چې په هیواد کې دننه ځینې وخت د تبلیغاتو او تورونو حتی پام نه کیږي او دا راز څرګندونې د ګاونډیو هیوادونو د اندېښنې لامل ګرځي. وقتی که در اینجا صحبت‌های صورت میگیره کشورهای دیگه هم این مسائل اونا برداشته و تصورات خودم دارن ای باز منجر به یک برداشت‌های دیگه میشه. من برای اونا اطمینان دادم که حکومت وحدت ملی که قربانی توطئه تروریسم بوده در اینجا در هیچ زمان در هیچ موقع در هیچ شرایط هیچ بخش از این اداره و از این نظام در همچو یک توطئه بر ضد خود بر ضد مردم ای در قدم اول وقتی کسی خواسته باشه که یک گوشه از کشور خود نارام بسازه مردم خود نارام بسازه تا کشور دیگه هم نارام شوه این خود در حقیقت خیانت ملی است. د ولسي جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر په تیرو څو اونیو کې په پرله پسې توګه د داعش ډلې پر وړاندې په مبارزه کې د افغان حکومت پر اراده شک ښودلی او د روسیې خبري رسنیو د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی او د ملي امنیت صلاحکار حنیف اتمر تورن کړی چې داعش جنګیالي د ملي اردو په الوتکو کې د تاجکستان او ترکمنستان پولو ته نږدې انتقالوي. ولسي جرګې د انتخاباتي کمیسیونونو د دندو تشکیل او صلاحیتونو قانون په تړاو د ولسمشر تقنیني فرمان په غوڅ اکثریت رد کړ.
د یاد فرمان له مخې د اصلاحاتو ځانګړي کمیسیون ته دنده سپارل شوې وه چې په ټاکنیزو کمیسیونونو او قوانینو کې اصلاحات راولي. د ولسي جرګې غړي وایي له دې وروسته د ټاکنو خپلواک کمیسیون او شکایتونو خپلواک کمیسیون کولی شي له خپلو صلاحیتونو استفاده وکړي. ولسي جرګې د دوشنبې په ورځ د ټاکنیزو کمیسیونونو د دندو تشکیل او واکونو قانون په تړاو د ولسمشر پر تقنیني فرمان خبرې وکړې. د یاد فرمان له مخې د اصلاحاتو ځانګړي کمیسیون د ټاکنیزو کمیسیونونو د دندو تشکیل او صلاحیتونو په قانون کې تعدیلات رامنځته کړل او د خپلو وړاندیزونو بستای حکومت ته وسپارله. د ولسي جرګې د تقنین کمیسیون د اصلاحاتو ځانګړي کمیسیون لخوا رامنځته شوي تعدیلات ولسي جرګې ته وړاندې کړل. په داسې حال کې چې یو شمېر وکیلان په خپله د ولسمشر تقنینی فرمان غیر قانونی او د پوښتنې وړ بولي. نمایندگان کمیسیون‌های دیگر آمدند، در کمیسیون مشترک شرکت کردند، نظریات تعدیلی خود را هم آوردند، در اونجا بحث شد. تا جایی که من در کمیسیون مشترک بودم هیچ یک از کمیسیون‌های محترم خواهان رد کل فرمان تقنینی نبودند. اصلا یک کمیسیون هم اجازه بدید وکیل صاحب اجازه بدین ما نه اجازه بدین. خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې په خپله د ټاکنیزو کمیسیونونو د دندو تشکیل او واکونو قانون په تړاو د ولسمشر فرمان غیر قانوني بڼه لري، ځکه دغه کار یوازې د انتخاباتي کمیسیونونو له صلاحیتونو څخه دی. د ولسي جرګې غړي د ولسمشر د تقنینی فرمان د رد غوښتنه کوي. شما در اینجا فرمان هیچ یاد نکردین قاضی صاحب. ما امروز بحث ما در مورد قانون نیست، در مورد فرمان است. فرمان چرا در این روان نکردین که ما از کمیسیون رد میکردیم، مثل که ما رد کردیم کمیسیون امور بین‌المللی رد کرده. اینجا اینا غلط مکتوب غلط روان کرده رئیس صاحب، در اینجا گپ است. ما امروز در مورد فرمان بحث میکردیم، قانون بان باز چی گفته؟ ما دیگه شم میگم بشنوین وکیل صاحبا. پیشنهاد قانون انتخابات و پیشنهاد تعدیل قانون صلاحیت‌ها و وظایف فقط وظیفه کمیسیون انتخابات است، نه وظیفه حکومت است، نه وظیفه ازو کمیسیون که نو جوړ کرده مطابق ماده 14 از قانون. نور مجلس باید د انخلال خواته ولاړ نسی، راګيري وسی. نن فقط د موضوع د فرمان د نه د قوانینو او بل دا خبره ده چې کله د قوانینو موضوع راځي د اصلاحاتو د کمیسیون کار دی، د انتخاباتو د کمیسیون کار دی، نه دا چې د کمیسیون چې دروسه پر قانوني نه دی او هغه مشت قانون راځي. د ولسي جرګې غړو د ولسمشر د یاد تقنینی فرمان په تړاو رایه ورکړي چې په غوڅ اکثریت رد شو. برای گذاشته میشه کسایی که فرمان تایید میکنه کارت سبز و کسایی که رد میکنه کارت سرخ. یک به استثنای یک سبز و دو سفید. با یک کارت سرخ به استثنای یک کارت سبز به اکثریت قاطع این فرمان رد شد. د ولسي جرګې غړي وایي د یاد فرمان پر رد سره د اصلاحاتو ځانګړي کمیسیون ټولې کړنې بې اعتباره دي او تر دې وروسته د ټاکنو او ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیونونه له خپلو صلاحیتونو په استفادې کولی شي د ټاکنو نیټه اعلان کړي. سر دلن د گزینش کمیټه او د هغوی کار د هغوی صلاحیتونه مطلق فریز شول او د قانون مطابق چې قانون پخوانی توشیح شوی قانون د مغې مطابق سر د نن چې مشران جرګې په خیر خلاص کی دوی کولای شي چې کمیسیونونه موجوده کمیسیونونه د انتخابات او د شکایت کمیسیونونه که په قانون کې تعدیلات راولي پیشنهاد هم د 14 ماده مطابق د دوی صلاحیت ته پیشنهاد بدی کوي بل څوک صلاحیت نه لري که په تشکیل او وظایف صلاحیتونو قانون کې پیشنهاد باید د دوی لخوا وشي سر لنن دوی آزاد دي دوی کولای شي د انتخاباتو د تقویم اعلان هم هر څه زر وکي. د انتخاباتي کمیسیونونو د دندو تشکیل او صلاحیتونو قانون په تړاو د ولسمشر تقنینی فرمان داسې وخت رد کیږي چې ویل کیږي ولسمشر او اجرایي رئیس توافق کړی چې تر ژمنۍ رخصتۍ وروسته به ملي شورا نه پرانیزي. دا په داسې حال کې ده چې د ټاکنیز نظام د اصلاح ځانګړي کمیسیون د کار په پای کې خپل وړاندیزونه اجرایه ریاست ته وسپارل. د دغه کمیسیون رئیس وایي چې د ټاکنیزو حوزو محدودول، د ټاکنیزو جرمونو ځانګړې محکمه جوړول، په اساسي قانون کې بدلون، د ټاکنیزو نیټو بدلول او په ټاکنو کې ټکنالوژي کارولې مهم وړاندیزونه دي چې په دریو برخو کې افغان حکومت ته وسپارل. اجرایي رئیس هم وایي چې افغان حکومت د پارلماني ټاکنو ترسره کولو او په انتخاباتي ادارو کې د سمون راوستلو اراده لري او په نږدې راتلونکي کې به د پارلماني ټاکنو نیټه هم اعلان کړي.
د ټاکنیز نظام د اصلاح ځانګړي کمیسیون له 5 میاشتو وروسته کار پای ته ورسوه او 9 مخیز وړاندیزونه او یو مفصل ریپورټ یې حکومت ته وسپاره. دغه کمیسیون خپل وړاندیزونه په 3 برخو کې برابر کړي چې په لومړۍ برخه کې د ټاکنیز نظام سمون، د ټاکنیزو حوزو محدودول او د روڼتیا کمیټې جوړول راځي. په دویمه برخه کې منځمهاله سمون، د ټاکنیزو جرمونو محکمې جوړول، لګښت، په ټاکنو کې د کډوالو حقونه او ټکنالوژي کارول راځي. دریم هم اوږدمهاله سمون ده چې د اساسي قانون بدلون او د لویې جرګې جوړول پکې راځي. میخوایم که کار کمیسیون طبق فرمان به پایان برسانیم و پیشنهادات اصلاحی مرحله نهایی کار کمیسیون خاص اصلاحات انتخاباتی را بخیر اگر رضای خدا باشه خدمت رهبری حکومت وحدت ملی افغانستان تقدیم کنیم. د ټاکنیز نظام د اصلاح ځانګړي کمیسیون د سمون پیشنهادي بسته اجرایي رئیس ته وسپارله. په پلي کولو یې ټینګار کوي او وایي چې دا وړاندیزونه یې له قومي او سیاسي غوښتنو او فشارونو پرته چمتو کړي، خو ولسمشر پکې بدلون راوستلی شي. حالا نمیخوایم مدعی باشیم که آنچه ما انجام دادیم 100% زی هیچ مشکل نداره و همه چیز به خیر افغانستان خواهد. شاید به همه چیز فکر ما نرسیده باشه، شاید در کار ما بدون شک نواقص و خلاهای هم وجود داشته باشه که بعداً حکومت افغانستان اونا را تکمیل خواهد کرد. که څه هم ولسي جرګې د ټاکنیز نظام د اصلاح ځانګړي کمیسیون د رامنځته کولو او غوروي کمیټې د ټاکلو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان د رایو په اکثریت رد کړ، خو د حکومت اجرایي رئیس وایي چې دغه کمیسیون وړاندیزونه به عملي کیږي او په نږدې راتلونکي کې به د پارلماني ټاکنو نیټه هم اعلان کړي. ایجاد هرچه زودتر کمیسیون انتخابات جدید و هدف همه ماست که انشالله بعد اونا تقویم انتخاباتی را در سال آینده اعلان کنند. آخرین مشوره‌ای که در این شب و روز داریم حکومت اعلان خواهد کرد، ما اعلان خواهد کردیم، اما موقعی که ما تمام آمادگی‌ها را بر از او گرفته می‌تونیم. د ټاکنیز نظام د اصلاح ځانګړي کمیسیون خپل وړاندیزونه داسې مهال اجرایي رئیس ته وسپارل چې د دې کمیسیون 2 غړو د خپلو کاري جلسو په لومړیو کې دا کمیسیون پرېښود او د کمیسیون ځینې وړاندیزونه یې غیر قانوني وبلل. په بګرام کې ځانمرګي برید 15 امریکایي پوځیان ووژل او 3 نورې ټپیان کړل. ځایي چارواکي وایي دغه برید د بګرام ولسوالۍ په باجوړي کلي کې داسې وخت وشو چې افغان او بهرنیو ځواکونو په لګزمه کوله. د دوی په وینا په برید کې 15 امریکایي پوځیان وژل شوي او د 2 افغان سرتیرو په ګډون 6 نور ټپیان دي. په کابل کې د ناټو د قماندانۍ مرکز هم دغه پیښه تاییدوي او وایي چې په اړه یې څېړنې روانې دي. د برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی او ادعا کوي چې 19 سرتیري وژلي او یو شمېر نور ټپیان دي. که د هلمند امنیتي وضعیت ته پام ونشي د کندز له برخلیک سره به مخ شي. د ولسي جرګې غړي وایي د هلمند په ډیری ولسوالیو کې همدا جګړه روانه ده او د سنګین ډیری برخې د وسلوالو لاس ته لوېدلې دي، خو امنیتي مسؤلان او ولایت مقام د سنګین سقوط افغان ځواکونو ته د تلفاتو اوښتل ردوي او وایي د ولسوالۍ ته اضافي ځمکني او هوایي ځواکونه رسیدلي دي. د ولسي جرګې غړي د هلمند د نازک امنیتي وضعیت په تړاو اندېښنه ښیي او خبرداری ورکوي چې که پر وخت ورته رسیدګي ونه شي دغه ولایت به هم د کندوز له برخلیک سره مخ شي. د هلمند د خلکو استازي په سنګین او ګرشک ولسوالیو کې د تودې جګړې له وجې افغان ځواکونو ته د درنې مرګ ژوبلې اوښتو ادعاوې کوي. دوی پر محلي حکومتولۍ د بې کفایتۍ تورونه پورې کوي او د وضعیت د سمون لپاره د اړوندو ارګانونو د یو پلاوي د ګمارلو غوښتنه کوي. په 2 ساعتونو کې 90 نفره په یو ولسوالۍ کې فکر وکړئ چې شهیدان کیږي، وژل کیږي په 2 ساعتونو کې. تاسو د دې نه بهر سئ په ګرشک کې تر دې اضافه تره وژل سوي دي. په نورو ولسوالیو کې هم تر دې بد حالت. ګرشک هغه ولسوالۍ ده چې واقعا که ګرشک ولسوالۍ په هلمند کې یعنې مخکې تر دې چې د لشکرګاه ښار وي هغه علاقهداري وه، ډېره مشهوره ولسوالۍ ده، مهمه ولسوالۍ ده او پر سړک پرته او پر خط پرته. سنګین ولسوالۍ که درته وایم چې بیخي 95%
زیاده سیمه د سنگین ولسوالۍ د طالبان تر کنټرول لاندې راغلې ده او په ګرش ولسوالۍ کې هم زیاتې سیمې د طالبان تر کنټرول لاندې راغلې دي. تر اوسه په هلمند ولایت کې زموږ د امنیتي ارګانو د خوا څخه کوم مثبت اقدام نه دی سوی، کوم پرمختګ نه دی سوی او مرکزي دولت چې کوم شورای امنیت چې کوم نایسته کړي دي د امنیتي ارګانو سره وزارتونو سره دوه واره دوی فوق‌العاده غونډې کړي دي، خو تر اوسه پر هلمند کې کوم مثبت اقدام د دغه غونډو کوم نتیجه نه ده معلومه سوې. ایت اداري د خپل کوشش وکړي الته د وضعیت نورم د خرابېدو خواته روان دی، بیا د غفلت الته صورت نیولې دي. په داسې حال کې چې ټاکل شوی د سیمې د لویه پروژې ټاپي نلیکه هم له هلمند څخه تېره شي، خو په دې ولایت کې وروستي امنیتي وضعیت د دغې پروژې د امنیت په تړاو هم اندېښنې راپورته کړي دي. یو شمېر وکیلان په هلمند کې د روان وضعیت په تړاو بهرنیان پړه بولي چې پر وقت له افغان ځواکونو سره مرسته نه کوي. این پروژه تاپی چه قسمی کامیاب میشه وقتی که هلمند سقوط کنه، گرشک ولسوالی گرشک سقوط کنه، قندهار سقوط میکنه، به خاطر که ما ولسوالی گرشک یعنی ما بسیار با هم نزدیک هستیم. کمک هایی که هند گفتن ما 4 تیاره میدیم، روسیه امکاری نشان داده، چین نشان، آمریکا چه تیاره میه. دارو باید از مرگ سوراف چه به درد میخوره. همیشه ما گفتیم از ظرفیت های خود کار بگیره حکومت، حتی از ذخایر بانکی میتونه، چون حاکمیت ملی تحت خطر است، میتونه از این رزرو های بانکی استفاده کنه، یک چند تیاره بخره. خو امنیتي ارګانونه دغلته د وسلوالو له لوري افغان ځواکونو ته د تلفاتو اوښتل ردوي او وایي یوازې په تېرو 24 ساعتونو کې په ټول افغانستان کې 15 افغان سرتېري شهیدان شوي دي. د ملي دفاع کورنیو چارو وزارت مسؤلان د سنگین د سقوط اوازې ردوي، خو په دې ولایت کې د ګرمې جګړې خبره تاییدوي. په همدې حال کې د هلمند والي هم د سنگین سقوط ردوي او د ولسوالۍ ته د اضافي سرتېرو د رسېدو خبر ورکوي. د سنگین ولسوالۍ سقوط نه ده، سنگین ولسوالۍ زموږ پوځونه پکې دي، خو جګړه موږ دوستانو تاییدوو. جګړه شته ده، په سنگین کې جګړه ده، په مارجه کې جګړه ده، په واشیر کې جګړه ده، په ګرش کې جګړه ده، په خانشین کې جګړه ده، په ټولو ولسوالیو کې جګړه ده. نو د کابل نه ورسره مرسته کیږي. دا نن سنگین کې زموږ د کمانډو قطاعت هلته ورغلي دي، زموږ هوایي قطاعت ورغلي دي، زموږ نور قطاعت ورغلي دي په سنگین کې چې د مخالفینو سره جګړه وکړي. امروز هم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان و رئیس اجرایه جلسات داشتن با اراکین نهادهای یا رهبری نهادهای امنیتی و روی چند مورد مشخص تصمیم گرفته شده. اولی که رهبران حکومت دولت ملی افغانستان معلومات و نظارت دقیق از وضعیت دارند. اقدامات را که روی دست میگیریم است که امروز هدایت‌های که از طرف رئیس جمهور و در جلسات رئیس اجرایی صوبکی مطرح شده است که هر چه زودتر ما بتانیم قطعات اضافه یا نیروهای اضافی به هلمند اعزام بکنیم. ولسوالی د سنگین البته د مخابراتونو جای په جای دي. دوش په مختص خبري اصلته دښمن بعضی عملیات شروع کړو، لکه ولسوالی په خپل ځای ده. دانش په مګلته بعضی عملیاتونه درلودو. دا په داسې حال کې ده چې 2 ورځې وړاندې د هلمند مرستیال والی په یو سرخلاصي لیک کې ویلي و چې دا مهال د دې ولایت یوازې یوه ولسوالۍ د دولت تر بشپړ کنټرول لاندې ده او په نور ولسوالیو کې وسلوال د پرمختګ په حال کې دي. د ملي شورا غړي له روان وضعیت نه د وتلو لپاره د لوی جرګې د رابللو غوښتنه کوي. د ملي شورا غړي وایي چې د افغانستان په شمالي او جنوبي ولایتونو کې وضعیت مخ په خرابېدو او حکومت په خپلو ژمنو کې پاتې راغلی او باید د لوی جرګې له لارې روان بحران ته حل لاره وموندل شي. له دې وړاندې د لوی جرګې په تړاو د حراست او ثبات شورا په غونډه کې هم غوښتنه شوې. د ملي یووالي حکومت خپلمنځي ستونزو، اقتصادي او سیاسي ناورین او په شمالي او جنوبي ولایتونو کې د ناامنۍ بحران یو ځل بیا په کور دننه د لوی اضطراري جرګې د راغوښتلو غږونه ډېر کړي. د ملي شورا غړي وایي چې د ملي یووالي حکومت له خلکو سره په خپلو ژمنو کې پاتې راغلی او د افغانستان سیاسي، امنیتي او اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي. د ولسي جرګې غړي وایي چې حکومت د ستونزو د حل لپاره بیړنۍ لویه جرګه راوغواړي چې خلک خپلې ستونزې په خپله حل کړي. یک روز بعد همین هلمندتان با سقوط میکنه، بعد از قندوز هم یاد دولت سقوط است. این صبحی نشونیدن که چی حال بود؟ امیال در قندوز از 500 نفر اردو و پلیستان بیشتر محاصر است، از 500 نفر بیشتر. تخارتان دولت سقوط است. جناب رئیس محترم، اگر به می حالت امی کلانای ما نظام را پیش میبره، فکر میکنم که یک معامله بسیار خطرناک است. بگذاریم که این ملت بیچاره خود را بخوره.
جرگه اضطراری رو دعوت بتم ملت از طریق جرگه مشکلشان حل بکنه. د لوی جرګې د دایرولو په تړاو غوښتنه له دې وړاندې په کابل کې د افغانستان د حراست او ثبات شورا په نامه یوې نوې اعلان شوې ډلې هم وکړه. د مشرانو جرګې غړي وایي چې نظام په اوسني شکل پر مخ نشي تللی او د ملي یووالي حکومت د شویو توافقاتو پر اساس لویه جرګه راوغواړي. بر اساس تعهدی که حکومت وحدت ملی برای مردم افغانستان داده بود و شرایط هم ایجاب پذیری میکنه که باید ما بریم به طرف لوی جرگه و جو حاکمی که در شرایط فعلی بر افغانستان حاکم است این را باید به بررسی بگیریم. رهبران حکومت وحدت ملی را ما هم تقاضای ما صمیمانه از رهبران حکومت وحدت ملی است که به خواست مردم و به تعهدشان در برابر مردم افغانستان اینا جامعه عمل بپوشانند و برن به طرف جرگه عنعنوی و موضوعاتی که در افغانستان مورد بحث قرار داره او را بپردازند. د اصراري لوی جرګې د راغوښتلو په تړاو دغه غوښتنې داسې مهال دي چې په کور دننه حکومت په سیاسي او اقتصادي برخو کې له ننګونو سره مخ دی او د امنیت او پر حکومت د بې اعتمادۍ بحران ورځ تر بلې پراخیږي. د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان غړیتوب له ګاونډیو هیوادونو سره د سوداګرۍ په برخه کې شته ستونزې حل کړي. د سوداګرۍ وزیر وایي د سوداګرۍ نړیوال سازمان هره پریکړه عملي کیدونکې ده او که ګاونډي هیوادونه د سوداګرۍ په برخه کې له افغانستان سره خپل ستونزې حل نه کړي دغه سازمان ته به شکایت وکړي. همایون رسا وایي چې د یاد سازمان لخوا افغانستان ته 15 کاله وخت ورکړل شوی څو خپل قوانین اصلاح او د دې سازمان شرایط پوره کړي. افغان حکومت وایي که ګاونډي هیوادونه د ترانزیت په برخه کې له افغانستان سره شته ستونزې حل نه کړي د سوداګرۍ نړیوال سازمان ته به شکایت وکړي. د سوداګرۍ وزیر وایي چې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان هره پریکړه عملي کیدونکې ده او که افغانستان ورته شکایت وکړي ګاونډي هیوادونه مجبور دي چې هغه عملي کړي. از طریق بخش حل منازعات WTO ما میتونیم این مشکل به اوج مطرح بکنیم و وقتی که WTO تصمیم بگیره تطبیق او تصمیم الزامی است و ما به این خاطر امیدوار هستیم که ما مشکل ترانزیت به خصوص با کشورهای همسایه خود هر چه زودتر حل بسازیم. افغانستان چې په تازګۍ د سوداګرۍ نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړی چارواکي وایي له دې غړیتوبه ډېرې نورې ګټې هم اخیستی شي خو د سوداګرۍ وزیر وایي چې یاد سازمان افغانستان ته 15 کاله وخت ورکړی تر څو د سوداګرۍ په برخه کې خپل قوانین اصلاح او د دې سازمان شرایط پوره کړي. با آن هم WTO برای ما 5 سال وقت داده که تا ما قوانین کشور خود با معیارهای WTO همسان بسازیم و همچنان کشورهای تمویل کننده به خاطر ارتقای ظرفیت و کمک‌های تکنیکی قبلا آمادگی خود در این راستا اعلان کردند. نوموړی وایي دوی عملا د قوانینو د اصلاح کولو لړۍ پیل کړې او تمه لري چې اړوند وزارتونه او ادارې په دې چاره کې ورسره همکاري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان سوداګر تل شکایت کوي چې ګاونډي هیوادونه او په ځانګړي ډول پاکستان تل د دوی پر وړاندې ستونزې جوړوي. مدني فعالان وایي د حراست او ثبات شورا له حکومت څخه د امتیازونو ترلاسه کولو لپاره جوړه شوې. د مدني ټولنې فعالان وایي د پخوانیو جهادي مشرانو او سیاستوالو لخوا د دا ډول شوراګانو جوړېدل نه یوازې دا چې هېواد ته ثبات نشي راوستی بلکې وضعیت به لا بحراني کړي. بل پلو د حکومت اجرایه رئیس وایي د دې شورا ټولې غوښتنې ورته د منلو نه دي. دلته یو شمیر مدني فعالان راټول شوي او وایي چې د حراست او ثبات شورا له حکومت څخه د امتیازاتو ترلاسه کولو لپاره رامنځته شوې. د مدني فعالانو په باور دغه شورا نه یوازې دا چې د هیواد له ثبات سره مرسته نشي کولی بلکې نورې ستونزې هم را پیدا کوي. دا یوازې او یوازې د خپلو شخصي ګټو په خاطر باندې دوی دغه شورا جوړه کړې ده. دغه شورا په رسمیت پیژندل حکومت به یو بله تېروتنه کوي. دغه شورا ته مشروعیت ورکول بیرته د تیر ته ورگرزیدل دي. این شورا گفته جمع شده تحت نام حراست و ثبات که تحت نام ثبات افغانستان به بی‌ثباتی نبره. مدني فعالان په دې شورا کې پر راټولو شوو څیرو نیوکه کوي او تور پورې کوي چې د هغوی له ډلې ځینې په خپله د هیواد په ډیرو ناخوالو کې لاس لري. دوی پر حکومت هم غږ کوي چې د هیواد د ملي ګټو په خاطر خپلمنځي اختلافات غاړې ته کړي او د وضعیت د ښه کېدو لپاره عملي اقدامات وکړي. تاسې په خپلې کړنو کې تاسې په خپلو اعمالو کې جدي پاملرنه وکړئ او جدي تغیرات راولئ.
یعنی جدي نظر مو تغییر ورکړي، کوم نظر تاسو چاغته یې تاسو هغه کړنې مه کوئ چې هغه په قانون کې غیر قانوني او په هیڅ اصولو نه وي. خو آیا د حراست او ثبات ټولنې ټولې غوښتنې د حکومت لپاره د منلو دي؟ د حکومت اجرایي رئیس وايي پارلماني ټاکنې، لوی جرګې او د سولې خبرو په اړه د دې شورا غوښتنې ورته د منلو دي، خو د دې شورا ټولې غوښتنې نشي منلای. مسئله وضاحت پروسه صلح که پروسه صلح طرف پروسه و موضوع مصالحه باید معلوم باشه. همه اینها خواستهایی بوده که خواستهایی بر حق مردم افغانستان است و در راستای فضای سیاسی که هست حرکت‌های مدنی و حرکت‌های سیاسی جایگاه خود داره که البته به این معنا نیست که با هر چی در او مجلس گفته شد با همش ما موافق و سازگار هستیم. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د حراست او ثبات شورا غړي وایي که حکومت په وخت غوښتنو ته رسیدګي ونه کړي نو خلکو ته به مراجعه وکړي. بیا هم ښه راغلاست. روسیه وایي له اروپا سره د اړیکو بیا نوي کولو ته چمتو ده. د روسیې ولسمشر وایي د اروپا ګټې په دې کې دي چې له ترهګرۍ نیولې تر پلاني جرمونو پورې له مسکو سره خپلې هڅې وکړي. ولادیمیر پوتین په اروپایي ګاونډیانو د اروپا اتلانتیک یووالي د پالیسۍ له امله نیوکه کوي او دغه مشران تورنوي چې د خپلو پریکړو په ځای له سمندر د پورې غاړې امرونه عملي کوي. په چین کې ځمکې ښویدنې 33 ودانۍ په کنډواله بدلې کړې. ځمکه په صنعتي پارک کې ښویدلې چې له امله د 14 کمپنیو ودانۍ هم کنډواله شوې دي. له دې پیښې 900 کسان ژغورل شوي خو تر 90 پورې کسان ورک دي چې 22 پکې ښځې دي. په دې پیښه کې د 14 کسانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړل شوی چې د 10 کسانو وضعیت نازک ښودل شوی. په قبایلي سیمه مومند ایجنسۍ کې د پاکستان په امنیتي ځواکونو 2 جلا چاودنې شوې چې له امله 15 پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په سیمه کې امنیتي چارواکي وایي د سړک غاړې د چاودنې هغه مهال وشوې چې امنیتي ځواکونو د بیځای سیمې په اتم کلي کې ګزمه کوله. په دې چاودنه کې یو سرتیری او یو ولسي وګړی وژل شوی او د یو امنیتي چارواکي په ګډون 3 کسان ټپیان شوي دي. ځایي چارواکي دا هم وایي چې په دې چاودنو کې د امنیتي ځواکونو 2 موټر یو مخ ویجاړ شوي دي. دا پیښه په داسې مهال ده چې څو ورځې مخکې د بېځایه امن لښکر په دې سبب وسله حکومت ته وسپارله چې ګواکې په سیمه کې وسلوال طالبان بشپړ له منځه تللي او نورې وسلې ګرځولو ته اړتیا نشته. ګران لیدونکو د دې ساعت خبرونه پای ته ورسېدل. له ملتیا مو مننه. تاسو ته ښه